تقریبا 3 ساعته مخکې د امریکا د سفارت مخې ته د پاکستان د سفارت له مخې تېرېدمه چې کله زه افغانان ولیدم ما ته یې رامنډه کړه. ما ته ډېر درد راغی، افسوس راغی، خاص کر د یو خورکۍ له سترګو اوښکې تویېدلې. ما ته یې چې جنرال صاحب ما ویزا هم شته، 3 شپې مې په تورخم کې وکړې، ما ته اجازه نه راکوي زه لاړ شم. زما د خورکۍ د پښې کینسر د سرطان د هغه شاټونه کور نه کې پښه یې قطوي. یقیني ما دومره درد احساس کړه چې ولې د نړۍ په 20 کاله مرستو کې زه یو روغتون نه لرم، زه یو معیاري ځای نه لرم، زه دومره مرستې د نړیوالو راغللې، زه د ما خور اوس هم د سفارتونو مخکې ژاړي، فریاد کوي، د خلکو پښې نیسي چې زه ځم ګاونډي هیواد کې یا نورو ځایونو ته په خپلو مصارفو باندې زه دوا کوم، څوک مې پرېږدي نه. د نړۍ دروازې دومره بندې شوې، خاص کر اسلامي هیوادونه دومره بېغیرتي له افغانانو سره وکړله چې 52-55 اسلامي هیوادونه دي. اسرائیل په رسمیت پیژني، د افغانستان مظلوم ملت په رسمیت نه پیژني، د دې هیواد کړېدلی ولس په رسمیت نه پیژني. هغه خویندې چې د مریضیو د دوایانو پارچې ورسره د سفارتونو په مخ کې ولاړ دي، دا مظلوم ملت دوی په رسمیت نه پیژني. تر دې نور لویه بېغیرتي چیرته ده له افغانانو سره؟ تر کله ما بیا هم درته چې طالبان نه وي راغلي دي، حکومت ته راغلي دي، د حکومت خلا رامنځته شوه. دلته تیر چارواکي افغانستان پرېښوده وتښتېده، خو که چېرته په انتخاباتو کې یو حکومت بل حکومت ته کارونه پرېږدي نو طبعا دومره زر په یوه میاشت کې نه کېږي. موږ د کرزي نه د اشرف غني ته د حکومت د سپارلو د انتخابات په نتیجه کې که هغه شفاف و که غیر عادلانه او کار څنګه غني نشو کولی چې دغه خپل وزیران حتی په دغه 7 کالو کې معرفي کړي. غني 7 کاله یا 8 کاله حکومت کې وزارتونه سرفرست ښځو ته هغه رقم ونډه چې دوی ویلې ګوره د تیر نظام هر څه هر کارونه سمبولیک و، د میډیا په مخ کاره کولو په حقیقت کې هغه شی نه و. په تعلیمي برخه کې فساد وجود درلوده، په اقتصادي برخه کې وجود درلوده، د افغانستان په بیا رغونه کې په نورو ټولو هغه کې د تیر حکومت مشکلاتو. خو موږ به اوس د طالب پرده په دې نه کوو چې طالب کې که مشکلات سته نو په تیر حکومت کې مو تیر حکومت باندې موږ نیوکې کولې. اوس که طالبان هم لاس په کار کېږي نه، جدي د ادارو په فعالولو کې خاص کر د قضایي قوه مقننه قوه څارندوالي دا که فعال نشي د جرمونو تعداد زیاتېږي، ځکه مجرم نیول کېږي طالبان یې ساتلی نسي. د مجرم په پیژندلو کې هغوی لږ مشکلاتو سره مخ دي. نو طالبان مونږ ټول افغانان د اسلامي حکومت تر څنګ ودرېږو تر څو دغه مشکلات ټول سره هوار کړو. د دې اقتصادي برخه هم ده، د دې نورې برخې هم دي چې د ټولو باندې باید فوکس وشي. او طالبانو ته اوس بهانه نوره نه ده پاتې، یوازینۍ بهانه دغه ده چې نړیوال په یقیني د حکومت سره د مور او د میره چلن کوي. هغه وعدې چې کړې وې د دوی په مسونه د فوج په وتلو کې طالبانو سره همکاري وکړه، په هغه وعدو یې وفا ونه کړه. خو له دې وروسته ورو ورو حالات ښه کېږي، د اعتماد فضا د نړۍ او د طالبانو دا سره پیدا کېږي. نو په دغه ترتیب باندې به ورو ورو مونږ مزل کوو. دا مزل که لږ سست هم ده نو افغانان د لږ ګزاره وکړي. مونږ به خپل د خولې مړۍ له دوی سره نیمه کړو انشاءالله. مونږ به 12 رقمه غوښې په هر کې نه خورو تر څو زمونږ ملت نور نه کړېږي. مونږ د دوی تر څنګ ولاړو، دوی سره لوږ هم تېرو. مونږ یوازینی شی چې واخیسته افتخار پې باندې کوو هغه د افغانستان ازادي وه. اوس افغانان آزاد دي، مونږ د نړیوالو د ټانګونو شاته زمونږ وزیر نه روان، زمونږ وزیران د پارلمان وکیلان د امریکایي اشغالګرو د ټانګونو شاته نه روان. زمونږ په افغانانو باندې د شپې چاپې نشته، وحشت نشته، د ډرون او د B-52 اوازونه نشته، بمبارونه نشته، قتلونه نشته، د خلکو کورونه نه ورانېږي. له دې وروسته به جوړوو کورونه به د چا نه ورانو. او پراخه غېږه د ملت ته مینه ورکول دا زما او ستا او د ټول حکومت هغه د باید چې افغانانو ته که نور څه نشو ورکولی، مینه ورکولی شو، دا مفته ده. او په دغه مینه ورکولو کې د افغانانو اعتماد په حکومت باندې راغه کېږي. نور ما ازادي اخیستې ده انشاءالله. کوم هیواد چې آزاد شو یقیني درته وایم چې مشکلات به وي، ځکه هغه څه چې موږ غواړو نړیوال یې موږ سره نه غواړي، نو مشکلات به هغه کوو تر څو نړۍ سره اوږه په اوږه په مخ لاړ شو او نړۍ موږ درک کړي. نو مهمه دا ده چې امریکایان اوس هم فشارونه راوړي، نړیواله ټولنه په شرایطو نه دا ستونزه شته. دغه مرستې چې کوم نړیوال کوي دا کمې دي، دا د افغانانو درد نشي دوا کولی. موږ افغانان 20 کاله وژل شوي. اول خو نړۍ باید د بشري دوی بشري سازمانونه چې نغاره یې غږوله، د بشر د حقوق ملل متحد
اقدام وکړي لکه څنګه چې په تیر کې د 1.2 میلیارده ډالرو مرستې له افغانستان سره اعلان شولې ملل متحد په دې کې سرکښه پاتې شي د افغانانو ستونزې درک کړي. موږ تنها د اقتصادي مشکلاتو کې ستونزې نه لرو، دلته موږ د صحت په رابطه ډېر مشکلات لرو. زه تقریبا 3 ساعته مخکې د امریکا د سفارت مخې ته د پاکستان د سفارت له مخې تېرېدمه چې کله زه افغانان ولیدم ما ته یې رامنډه کړه، ما ته ډېر درد راغی، افسوس راغی، خاص کر د یو خورکۍ له سترګو اوښکې تویېدلې. ما ته ویلې چې جنرال صاحب ما ویزا م شته، 3 شپې مې په تورخم کې وکړې، ما ته اجازه نه راکوي زه لاړ شم. زما د خورکۍ د پښې کینسر د سرطان د هغه شاټونه کور نه کړي، پښه یې قطوي. یقیني ما دومره درد احساس کړه چې ولې د نړۍ په 20 کاله مرستو کې زه یو روغتون نه لرم، زه یو معیاري ځای نه لرم، د دومره مرستې د نړیوالو راغللې، زه د ما خور اوس هم د سفارتونو مخکې ژاړي، فریاد کوي، د خلکو پښې نیسي چې زه ځم ګاونډي هیواد کې یا نورو ځایونو ته په خپلو مصارفو باندې زه دوا کوم، څوک مې پرېږدي نه. د نړۍ دروازې دومره بندې شوې، خاص کر اسلامي هیوادونه دومره بې غیرتي له افغانانو سره وکړله چې 52-55 اسلامي هیوادونه دي. اسرائیل په رسمیت پیژني، د افغانستان مظلوم ملت په رسمیت نه پیژني، د دې هیواد کړېدلی ولس په رسمیت نه پیژني. هغه خویندې چې د مریضیو د دوایانو پارچې ورسره د سفارتونو په مخ کې ولاړ دي، دا مظلوم ملت دوی په رسمیت نه پیژني. تر دې نور لویه بې غیرتي چیرته ده له افغانانو سره؟ تر کله پورې به په مختلفو نومونو بس ده چې د امریکا ظلم او وحشت ته یې موږ یوازې پرېښودلو، بس ده چې ناټو یرغلګرو قواو زندانونو ته یې پرېښودو، سکنجو ته یې پرېښودلو. اوس چې موږ ازادي واخیسته، خپل د وینو په قیمت مو واخیسته، اوس خو که کفري نړۍ له موږ سره نه درېږي، اسلامي نړۍ خو دې دغه همت وکړي. زه د اسلامي نړۍ په علماو باندې، سیاسونو باندې، په دې ټولو باندې غږ کوم چې د افغانانو تر څنګ ودرېږئ. دا افغانستان په یو ناورین کې واقع ده، دلته صحت ته کار نه ده شوی، دلته نړیوالو پوهنتونونو ته کار نه ده کړی، په هر بخش چې کرپشن سوی ده. اوس ولې د ما یو افغانه خور د یو سفارت تر مخې اوښکې تویې شي، ویزا یې په لاس کې ده، پاسپورټ یې په لاس کې ده، هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپل د بچي، خپل د لور، خپل د زوی علاج وکړي، په خپلو پیسو یې کوي. دا نړۍ مفته نه کوي. اول خو د نړیوال سازمانونه د صحت سلبي صرف په افغانستان کې د معیاري روغتونونو دپاره دلته فضا جوړه کړي، دلته د ډاکټرانو ته د موږ افغانان الحمدلله ښه ډاکټران دي، وسایلو کې موږ سره مرسته وکړي تر څو زموږ د مریضانو علاج په همدې هیواد کې وشي. زموږ مریض د چا د سفارت دروازې مخې ته د ما خور ونه ژاړي، زه نشم برداشت کولی. فعلا خو حکومت سرفرست است، حکومت سرفرست است، اول حکومتی که جور شده خاص به خاطر از اینکه ادارات فعال باشه. ما فکر نمی کنم که طالبان در حکومت آینده به زنها کدام وزارت نتن، وزارت با صلاحیت بتن، مطابق استعدادشان بته. به زنها نتن که در حکومت تیر بود استعداد نداشتن، اما با روابط وزیر و رئیس پارلمان و چون و چرا شده بودن. و به تعلیم زنها توجه خاص صورت بگیرم، ماحول برای خانم ها جور شود که یا نه در پانتون نه در مکاتب آزار شوند و بسیار متراحت تعلیم خود کنند و در شفاخانه ها، در وزارت صحت، در ادارات دیگر، در مختلف اداره به خانم ها ضرورت است. و خاص کر از همه مشکلی که طالبان مواجه شد در پلیس، ما که خانم ها نداشته باشه مشکل باشه که ما طور نظام نگاه کنیم که تقاضایش مردم داره. فرض کن خانم ها نباشه، ما در یک خانه میریم، یک جرم صورت میگیره، اونجا میگه مرد نیست، در خانه مرد نیست، تا که زن پلیس نباشه چطور ما او را تثبیت کنیم که اینجا مرد است. چون جامعه سنتی است، باید ما به خاطر اینمی در هر اداره اینم تو به خانم ضرورت داره، لیکن ماحول باید جور شد. نیرو باید داشته باشیم. اگر در وزارت دفاع فعلا برای فعلا ضرورت نباشه، ولیکن در فعلا در وزارت داخله ما به پلیس ضرورت داریم. ما خودم درک کردیم، تظاهرات میشه، خانم ها مبرایه، مرد در مقابلش باید استاد نشه و خانم داشته باشه. ما پلیس داریم، شاید بیاید به ادارات بیاین پس کار خود شروع کنن. و در صحت هم ضرورت داریم، در دیگر در اقتصاد
فعلا که خانم‌ها هستند که از رشته اقتصاد خوانده، در اقتصاد تجربه دارن، باید برایشان دلش سر ما میسوزه. اول نمی پاکستان در ترخم برو چی حال است، در چمن برو چی حال است، مردم به چی حالت آورده. اگر از درد افغان ها خود خبر میکنه رها کنه سرحد اینمی دروازه های چیره که به هندوستان به هندوها دروازه هایش خلاص است، بر یک افغان بر یک مسلمان دروازهشان بلد است. مریضای ما به چی مشکلاتی داره. این از ناخون اوگار گرفتن است. اینمی کار صدر اعظم پاکستان باشه، کلان فوجش باشه درباره افغانستان باید از کمک احتیاط کار بگیره، دست اندازی نکنه، در سیاست ما مداخلت نکنه. هر کس که باشه بیگانه است، اگر همسایه ما باشه اگر امریکا باشه، در سیاست ما کسی حق مداخله نداره. برایشان گفته باشه، اجازه را گرفته باشه. و یک چیزی بود که به خاطر آمده بود که فکر میکنم در پنجشیر مذاکرات روان بود و پاکستان میخواست که مداخله کنه یا به رقم جنگ پنجشیر باشه که چیزی که دل پاکستان بود آن رقم نشد. بچی که کسانی را بر ما در اسلام آباد شان که به شب آخری فتح کابل و در طیاره پیایی راهی اسلام آباد شدن، امتیازات به خاطر امتیازات گرفتن از آمده بود، به خاطر انتقال خانوادهشان آمده بود، چند چیزایی بود که آمده بود خوب بود یاد ما آمد. و در سیاست افغانستان ما مطمئن هستم، اطمینان میتم، سر کلانهای خود سر زعمای خود باور دارم که به هیچ کس کار نمیکنه، صرف نوکر مردم افغانستان است. حکومت آینده نوکر مردم افغانستان امیرایشان نیستند، ما نوکرای مردم خود هستیم، باید به مردم خود خدمت کنیم. اگر وزیر باشه، والی باشه، ولسوال باشه، این فکر نکنه که ما حاکم هستیم، ما امیر هستیم، ما بادشاه هستیم. نه، ما نوکرای مردم افغانستان هستیم، مثل نوکر واره خدمت مردم افغانستان باید کنیم. از فقر و بیکاری تشویش هم نداریم و اگر جهانیان به رسمیت نشناخت علیه فشار هم داریم. در وقتش باز شما ببین علیه فشار است، داریم. فشارهای سیاسی است، هر رقم فشار ما داریم. مردم افغانستان مردم به همت نیست، خود ما همت میکنیم. معدن داریم، تیل داریم، گاز داریم، خوب مردم داریم. از تکس خود، از خون خود، از عرق خود افغانستان را جور میکنیم و جامعه جهانی مجبور است مردم افغانستان را به رسمیت بشناسه. مجبورن یا مردم افغانستان را به رسمیت بشناسه.